حدیث کې راځي رسول الله فرمایي من تاب قبل ان چا چې توبه وي استمخ کې د دین چې نور راوخیږي د مغرب نه تاب الله علیه الله په دې سړي باندې رحمت راته وکي الحمدلله او به د شویلې ان الله عز وجل الله رب العزت چې يبسط يده بالليل د شپې د الله سره وګت کی دې لپاره چې کوم انسان د ورځې ګناه کړي په دې کې توبه وباسي څومره مهربان ويبسط وروګت کی د خپل لاس د ورځې د لپاره چې کوم انسان د شپې ګناه کړي توبه وباسي تر دې پورې چې نور د مغرب نه راوخیږي تر هغه وخت پورې دا مسله جاری ده څومره لوی نعمت حدیث کې دا رسول الله فرمایي الله رب العزت دې زیات خوشالي کې په توبه د بنده د مؤمن من رجل د اقصى سړینا چې هغه په یوزمکه کې دی او التا د سره سورلی دا خوراک او سا قربان دي او استغوته وتکته دردا په یوځای کې ودش چې راوچت چې هغه لاړی تندرا سړی راګیر کی بیرته د خپل ځل شي رسول الله فرمایي انت سملی د شي وای چې زمړ شمه د خپل سر کې دی په مټ باندې چې راوچت چې هغه سورلی د په خوا کې ولاړی ته عام ما تاسری او غسکل مانځري د خوشحالي نه څه خبره وکي چې اے رب تاسو ما باندې یوزه رب دا سړی خوشاله ده دغه شان زمونږ الله په دې باندې خوشالي کې چې مؤمن توبه وباسي حتی یو روایت کې ویل شي راغلي دي ان الملائکه د ملائکه چې دی هغه مبارکي ورکي مبارکي آدم علی السلام نو ورکړه په خپل توبه باندې شکل الله رب العزت له هغه توبه قبول کړه ګناه خو نه وکړي منا سنته او سره وکړه